مجاهد لپاره د جهاد په میدان کې ورونو روزه خوړل دا جایز هم دي، خو په هغه صورت کې به دی روزه نیسي که چیرې دغه روزه نیول ذریعه د دې نه ګرځېدل د ده لپاره چې دی د جهاد کارونه ورباندې پرېږدي. معنا که د جهاد په میدان کې د روزې په وجه باندې له ده نه د جهاد کارونه پاتې کېدل، د جهادي امور ترې نه پاتې کېدل، دی د بیا روزه نه نیسي، دی د بیا خپل جهاد کارونه مخته بیایي. اما که د جهاد کارونه نه ورباندې پاتې کېدل، د جهاد امور نه ورباندې پاتې کېدل، نو بیا دی د دغه روزه که ونیسي، دغې روزې ته الله عز وجل دومره فضیلت ورکړی ورونه چې په دنیا کې څومره انسانان کوشش د دې کوي روزې نیسي، نفلونه کوي، د مجاهد روزې ته نسي رسېدلی. ورونو یعنې الله ده ته جایز کړی ده، الله ده ته اجازت دې کړی چې مجاهد دې روزه نه نیسي. ولې؟ ځکه دی الله په دې باندې پوهېږي چې مجاهد ستړی وي، مجاهد په دې غرنیو مزلونو کې وي، مجاهد په ستړیاو کې، مجاهد په رنګارنګ حالاتو کې د جهاد په میدانونو کې رنګ حالاتو سره مخ کېږي. الله اجازت دې ورته کړی چې دی روزه وخوري. خو که چیرې د دې اجازت باوجود الله بیا څه وایي؟ که د دې اجازت باوجود له ده نه د روزې په وجه باندې جهادي امور نه پاتې کېدل، د جهاد کارونه نه ترې نه شاته کېدل، دی دې بیا روزه ونیسي. خو دغه روزه چې دی نیسي، الله دومره فضیلت ورکوي ورونه چې په دنیا کې که د مدرسې طالبان په مدرسو کې روزې نیسي، که صوفیان په خانقاو کې روزې نیسي، که نور خلک تبلیغیان په خپلو مرکزونو کې روزې نیسي، ورونه د مجاهد دغې روزې ته چې ده په غره کې ناست او په غره کې په تیږو کې دی ګرځي او سپېرو شونډو سپېره میره ګرځي او روزه د الله روزه یې په خوله وي، ورونه دغه روزه بیا د الله په نسبت باندې د هېڅ روزهدار روزه بیا د الله د دغه روزهدار سره نه ده برابره. حتی بل حدیث کې راځي وایي که کله چې د مجاهد روزه ونیسي، د مجاهد دغه روزه د ده او د جهنم په منځ کې به دومره یو لویه کنده الله راولي چې دغه کنده به لکه د ځمکې د اسمان په منځ باندې مسافه ولري، دومره به دی د جهنم له اور نه لرې وي. ورونو دا یو عظیم سعادت ده، دا یو لوی فضیلت ده چې الله عز وجل مجاهدینو ته ورکړی ده، دا یو لوی فضیلت ده چې الله عز وجل مجاهدینو ته ورکړی چې نور د دنیا انسانان ترې نه محروم دي، د دنیا انسانانو ته یې نه ده ورکړی. الله عز وجل دې موږ او تاسې ټولو ته توفیق راکړي، ټولو مجاهدینو ته دې توفیق ورکړي چې دغه د رمضان مبارکه میاشت چې ده، دغه مبارکه روزه چې ده په ښه طریقه او په ښه صحیح معنا باندې ادا کړي او په صحیح معنا باندې دغه روزه په داسې شکل باندې ونیسي چې د جهاد معرکه او د جهاد امور هم ترې نه پاتې نه شي.